د پښتونخوا هریپور سیمې اوسیدونکي یو سړي له کونډې او بیا د هغې لور سره واده کړی. سلامونه مې قبول کړئ دوستانو. د ویډیو شروع کېدو نه مخکې زموږ چینل خامخا سبسکرایب کړئ. د پاکستان سترې محکمې ته یو بېسارې قضیه وړاندې شوې چې یو سړي له کونډې سره له واده کولو څه موده وروسته له خپلې ناسکه لور سره هم واده کړی. د بي بي سي خبریال شهزاد ملک په خپل رپورټ کې لیکلي سترې محکمې ویلي د دغسې قضیې عدلي څېړنه د قاضیانو او مدافع وکیلانو د دندې برخه ده، خو په وینا یې دغسې قضیې په ټولنه مثبت اغېز نه کوي. رپورټونو کې ویل شوي چې د خیبر پښتونخوا هریپور اوسیدونکي وارث شاه لومړی له 40 کلنې کونډې شهربانو سره واده کړی او له هغې 2 کاله وروسته یې په 2019 کې د شهربانو له 22 کلنې لور سمیره سره هم واده کړی. د یادونې وړ ده چې وارث شاه هغه مهال لومړنۍ مېرمن ته طلاق نه و ورکړی. ویل کېږي کله چې شهربانو له دې واده خبره شوه لومړی له میړه سره لانجه وکړه او وروسته بیا په هغه باندې رپورټ یعنې عریضه وکړه. دغه قضیه کې سترې محکمې پورې د وارث شاه ضمانت رد شوی دی، خو ویل کېږي پېښور عالي محکمې د سمیره ضمانت منلی دی. ستره محکمه کې د سمیره مدافع وکیل صدیق بلوچ ویل دا یو شرعي مسله ده او فدرالي شرعي محکمه په دې اړه پریکړه کولی شي. محکمې د دارالامان چاپیریال د سمیرا لپاره نامناسب باله او هریپور پولیسو ته امر وکړ چې د هغې خوندیتوب لپاره ټول اړین اقدامات وکړي، خو د پلاوي له خپلمنځي سلا مشورې وروسته سمیرا ته اجازه ورکړل شوه چې له خسرګنۍ سره لاړه شي. خسرګنۍ ته د سمیرا د لیږلو له عدلي پریکړې وروسته شهربانو هلته شخړه پیل کړه چې وروسته پولیسو د محکمې له خونې وشړله. کله چې د محکمې له پریکړې وروسته سمیرا د محکمې له خونې ووته شهربانو ورسره لاس او ګریوان شوه، خو پولیسو یو ځل بیا مداخله وکړه او سمیرا له هغه ځایه ووتله. دوستانو دا یو تازه او زړه دردونکی خبر چې تاسو سره مو شریک کړ. که ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري در سره لایک کړئ او له نور همدغسې معلوماتي ویډیوګانو لپاره در سره زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. ډیره مننه.